जी हेलो जी یاره تاسو نوم څه دی؟ شیر نامه لرم جی. شیر او د باندې نه خبرې کومه د مفتي صاحب مفتي صاحب سره مې کارو. جی جی ورته موبایل ور کوم ښه ښه جي ښه. خبرې وکړئ جی. مفتي صاحب دلته کې یو مسله د ما باره کې تپوس کوو خفه کېږئ نه جي؟ څه جی وایه ده جی دا موږ دې بانډه کې یو که نه دلته زموږ سره څه ملګري دي جی نو د بعضې مسلو کې را سره راشي بله یو مسله کې را سره ونښتل دغه وایي چې تاسو په دې جنازه کې دا سبحانک اللهم وایي دا په حدیثو کې نشته دی. موږ پکې الحمدلله رب العالمین وایي سوره فاتحه نو دا وایي بخاري کې راغلي دي. ما یې چې دې باره کې موږ ته معلومات راکړئ لږ. نو داسې چل دی که نه جی جی لکه زمونږ د احنافو مسلک هم دا دی که نه چې لکه فاتحه ویل نه دي الحمدو جی جی دا په جنازه کې ویل غوره دي لکه او جی او دا مفتابهین قول دی که نه احنافو مسلک کې هم جی جی خو صرف دا دی چې لکه د بعضې صحابو نه پکې دا نقل دي لکه چې صرف حمد باره کې خبره ده که نه چې لکه حمد د الله تعالی پکې وویلي شي ثنا پکې وویلي شي که نه جی جی نو د دې د دغې په بنا باندې لکه د علماو احنافو هم دا خبره ده چې زمونږ چې کوم سبحانک اللهم وایو که نه جی 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 په دې الفاظو سره دا په روایت کې نه ده نقلو جی جی خو د فقهاو بیا لکه د خلکو د اسانتیا لپاره دا ویل دي که چېرې دا د فاتحې په ځای به کې بالفرض په نور الفاظو سره ثنا وویلي شي ښه جي ښه لکه مثلا دا سبحانک اللهم به دې سره وویلي شي جی جی نو دا به هم ټیک شي لکه جایز به شي. جی 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 خو لکه غوره خبره دا ده د احنافو په نسبت باندې هم لکه زمونږ د کتابونو ټولو تقي عثماني صاحب هم لیکلي دي فتح الملحین کې شته جی جی او داسې د اعلام السنن د احادیثو یو کتاب دی که نه د رحمان عثماني رحمه الله جی جی هغه هم دا لیکلي دي چې لکه فاتحه دا د احنافو نه ظاهر روایت دی او ظاهر روایت مطلب دا دی چې دا مفتابهي قول دی. جی 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 نو لکه دا خبره چې دا یوازې دا نه ده چې دوی دغه حضرات دا وایي چې لکه زمونږ دا زمونږ مسلک هم دی خو زمونږ دا مسلک زمونږ د مولانو بعضې ته معلوم نه دی. او جی او جی او جی صحیح شو خبره. نو موږ خو دا ټولو کسانو نه تپوسونه وکړه که نه او دا په تبلیغ کې موږ وخت لګو نو هغوی موږ ته سبحانک اللهم دا کوي او جی جی خبر لکه دا خو بعضې خلکو ته خبره معلوم نه تحقیق یې نه کړی که نه او جی او جی 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 نو نور لکه مطلب دا دی دا زمونږ مذهب دی زمونږ احنافو مسلک دا دی چې لکه دې کې دا فاتحه ویل غوره دي. جی جی خو لکه یو سړی دا ونه وایي د دې په ځای باندې نور د ثنا الفاظ وایي جی 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 لکه جایز به شي. نو د هغې د جواز دپاره هغوی بیا دلیل غواړي که نه ویل ته حدیث کې خو بخاري کې وی راغلي چې فاتحه نو دغه بیا دلیل به بیا څه ورکړو موږ. نو دلیل دغه دی که نه چې د ابو هریره رضي الله عنه داسې نور صحابو نه مطلق حمد نقل دی چې لکه بس حمد د الله پکې ووایه که نه د اول تکبیر نه وروسته نو دغه موږ هغوی ته وویلې چې خو هغوی وایي چې دا حمد نه خو الحمدلله مراد دی که نه نو حمد دا خو وایي داسې چل وایي دا خو ته وایې که نه دا خو وایي ته وایې چې دا تېنه مراد دی نه وایه دا خو نه دی دا خو صرف د عبدالله بن عباس رضي الله عنه فاتحه په دغې صحیح الفاظو سره نقل ده نور د نورو صحابو نه صرف حمد نقل دی. نو موږ ورته هم دغه ویلې اوس داسې چل دی که نه جی جی دا خو اوس لکه د ټلیفون خبرې نه زه به تا ته په ټلیفون یو وایم ته بله وایه دا خو مار د مسله وویله جی جی چې غوره او د احنافو په مذهب کې مفتابهي دغه دی. صحیح ده. نو په دې کې بس په دې کې بله شر شاتار او دې خبر ته ضرورت نشته. لکه مطلب دا چې هغوی سره دغه ومنو چې او دا نه رور ما ته غوږ کېږه هغوی سره به ته نه منې جی جی ته به ورسره څنګه منې تا خو به الله هغې منله چې ستا په مسلک کې دا خبره نه وه که نه نو چې حدیث راته ښایي نو حدیث کې بیا موږ خو ما ته غوږ کېږه که نه قرآن او په حدیث جی جی نو زه تا ته خبره کوم که نه جی 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 چې هغوی موږ ته حدیث ښولې او دا موږ نه منلې زموږ په مسلک کې نه وې جی 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 نه موږ به ویلو چې موږ به تا سره ومنو ټیک شوه جی جی خو چې زموږ په مذهب کې یو خبره د مخکې نه موجود ده او مثلا تا ته نه ده معلومه ما ته نه ده معلومه ما ته زما مسلک معلوم شو جی جی نو زه خو دا بهي خبردار چې دا خو زموږ په مذهب کې ذکر دی خو تا سره یې څنګه ومنم دا خو زموږ د مذهب دی. نو موږ ورته هم دغه ویلې خو هغوی ویلې چې حدیث سره پرې راوړی که نه سبحانک اللهم تاسو داسې یو حدیث راوړی چې دا نبي علیه السلام ویلي نو دغلته یې راګیر کړو که نه دغلته یې راګیر کړو اوس څه چل وکړو. نو زه تا ته ما مخکې نه خبره څنګه وښوله جی جی تاسو وایئ چې بس ما خو تا ته مخکې نه دا ووایي جی چې ګوره د فاتحه د عبدالله بن عباس رضي الله عنه نقل ده. جی 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 یوه خبره جی جی دا فاتحه په جنازه کې ویل جی جی زمونږ د احنافو مسلک دی ظاهر روایت دی. جی 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 ٹھیک شو جی جی نو دا خو زمونږ مذهب شو.
هغه ویل دا مفتی کتاب کفایت الله صاحب په دغه کې تعلیم الاسلام کې لیکلي چې سبحانك اللهم وایو جل ثناؤک وسرم کو چا ویل نو ما ته وګورئ غواړم یو خو د نفس یو خبره ده یو د غوړه خبره ده. جی 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 اوس د نور صحابو چې صرف حمد خبره کړې ده لکه مثلا ابو هريره رضی الله عنه غالبا د علي رضی الله عنه هم دسه الى السنن کې نقل کړی دی کنه. جی 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 نو هغه لکه صرف د مطلق حمد خبره کړل دا د وته نه ویل چې دین لکه خاص فاتحه هغه نه ویل صرف عبد الله بن عباس رضی الله عنه ویل دا کنه. جی 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 نو چې مطلق حمد شنو مطلق حمد خو لکه په د زمونږ د لکه د مونږ کې چې کوم ثنا ویل کېږي په دې سره هم ادا کېږي دین علاوه نور د ثنا الفاظ شاول په سره هم ادا کېږي کنه. جی جی خو هغه نه مانی کنه وای دا د نبی علیہ السلام نه چې صریح کم دغه نقل لري فاتحه نو هغه یا په حدیث پکار دی نو وڅ ما دا وګورئ کنه. جی جی چې مونږه دا کول کولی چې فاتحه په جنازه کې نشته او صرف سبحانك اللهم ته. جی جی نه پتا سو باندې دلیل پیش کول لازم وو. ٹھیک شو. جی جی اوس زمون په مسلک کې مفتابهي قولدار د فاتحه دی. جی جی ٹھیک شو. جی جی نو چې مفتابهي قول زمون د فاتحه شنو په موږ باندې کومه غاړي دلیل کول لازم شو. موږ هم د فاتحه ته غوړه وایو. نو موږ ورته دغه ویل هغه دا غوړه تاسو ولې نه وایي د الله بندګانو چې ودا سبحان الله. نو غوړه ورته یو خبره کوم کنه. زه یو خبره کوم کنه. جی جی و چې سړی د پدې نشته غوړه نه وي هغه باندې خو ځاتره یو کړو چې لور په چروالو چې بای تر غوړه وایا. جی جی نو خو وای نه خو به تاسو پته ولګی دا تاسو پته ولګی چې فاتحه غوړه ده کنه. بالکل زه خو به وایم فاتحه وایا. جی شو ته فاتحه وایا بل ته پته ولګی فاتحه وای غوړه خبره ده. لکه اوس لکه اسانه مسله دا شو چې بس دا غي سره دا خبره به تسلیم کو چې هغه سره به تل ضرور ما د وخت کې غنټه بدیده کې په خبره کې ځان ما خطا کاوه. نه چې پوکو کنه ځان چې ګیر کړیو په حدیثو کې ګیر کړیو کنه وس ما د وخت کې تبه ګوره تبه هغه سره تسلیمه زکه چې تاسو مذهب کې دا خبره نه وي تیر راګر کړي تاسو خبرشتي څنګه تسلیمه. نو ما ورته ویل زمونږ په مذهب کې نشته هغه راته ویل چې امام صاحب ویل چې صحیح حدیث نو دغه زما مذهب دی نو حدیث د صحیح مونږ په بخاری کې خو نو دا مذهب دی کنه. نه چې دا مذهب شنو خو وای دا خو زما د امام مذهب شو کنه څنګه وانه خو زما د امام مذهب شو. نو هغه هم د کوي نو وای نو چې اوس نو وایم نو تاسو راته وای دا مو وای یو خو یاره زه تاسو چې کوم خبره کوم ته زما نه چرته نه ورته تاسو دا وایم کنه دا شرح څنګه 2 غنټې دا شرط هغه سره وکړو ګور شرط اجد نشته. جی جی شرط اجد نشته. جی 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 دا و چې زمونږ په مذهب کې مفتابهي قول دک کوي چې فاتحه ویل غوړه دي. جی جی ٹھیک شو. جی جی دا خو زمونږ د مذهب خبره شو دا خو دا خبره نه شو کنه. جی 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 چې زمونږ خبره شو ته دا وای بای مونږ زمونږ په مذهب کې دا خبره وه ما ته معلومه نه ما ته معلومه شو دا زمونږ. جی 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 ٹھیک شو. جی جی نو چې ستا مذهب شو تاسو څنګه دا سره تسلیم کړم دا خو ته د خپل خبره معلومه شو کنه. نو خو یو مذهب شو کنه ټیک شو چې حدیث را چې یو مذهب شو خبره ختم شو. او جی بس صحیح شو چې فاتحه شو چې یو مذهب شو خبره ختم شو په دې کې خو د تسلیم څخه خبره نه لګا. نو هغه په دې باندې خو مونږه راګیر کړیو کنه وای چې نه کنه نو تیر راګیر کړی په دې چې تاسو مطلب دا خپل مذهب معلوم نه خپل معلوم نه وکړه چې ما وسره دغه ومنله خو بیا زمونږ دا نور د مولا علماء چې کوم لیکلي او د خلکو لیکلي او زمونږ علماء چې کوم ګوري وخت په دې خبرو کې ځان په زور باندې کار مو ګوره مو په فزول خبرو کې مو مشغول خبره ده. خلکو په مخ کې مفتي صاحب راټینګ کی بس بیا وته ګړنج نشو کولای. خلکو په مخ کې راګي ګوره چې خلکو راګي وای بای تاسو مطلب دا سبق ویل پاره کې مدرسې نه کنه. نه جی نه یو کنه پاره نو بس دا وته بیا وای زه مولا نه ما. جی 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 او موږ به مولا نه بوزو دلته کې بکین نه غتر بایدان نو چې اوس ما چې هغه خو بیا مولا سره یا کینی یا نه کینو ما چې موږ مطمئن شو کنه چې دلیل وې په د سبحانك اللهم څنګه نشته کنيشته چې په نشته ګوره وای دا خبره ده ته ما دا وکړه. جی 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 دا فاتحه چې دا کنه دا زمونږ د احناف مسلک ته بس پلانډو باندې خبره وته وای چې دا فاتحه ویل چې کنه دا زمونږ د احناف مسلک دی وای مونږ معلوم نه دا خو ورته مونږ ویل نو بس دا خو د حدیث مسلک ته وي تاسو شوي کنه وای ولکه چې ولې نه زه دا خبره کوم دا زمونږ د مسلک ولې د حدیث سره موافق نه زمونږ ټول
ویلې کنه وای تاسو سبحانك اللهم وای نو دغه په حدیث کې نشته وای موږ وایو دا فاتحه وای نو دا وای په حدیث کې دی نو موږ اهل حدیث وای تاسو لکه بغیر د اهل حدیث وای کنه سړی وای تاسو د څه شي اهل حدیث ډېر سره غلطه خلک دغه پرې روا نور خبره نه کوي په دې کې اوس راګیر کړیو په دې کې وی بیا وای چې په دې کې چې نیت پکې دغه کوي د دعا کوي او دغه کوي سلام پکې کوي ما ته وګیره جی 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 ما ته وګیره جی جی نو وای زمونږ د دغه سره خبره شته چې د قرات نیت نه پکې زمونږ د خبره شته چې دوه نیت نه پکې زمونږ بس وای په روایت کې د فاتحه خبر راغلی ده او د فاتحه خبره زمونږ د احناف په مسلک کې ظاهر روایت کې فتوا به ورکیږي د احناف په مسلک کې د کور خبره ده خو وای چې فتوا په تاسو ورکوي خو وای نه چاته خاين اوس د تبلیغ کې چې تاسو موږ ووري کنه تبلیغ ولې چې ټول دغه شانتي دا سبحانك اللهم وجل ثناؤك بيرته بده ورستو خنورم ډېرې مسلې پکې دا کړل چې را تاسو بده درود ورحمت وترحمت جی پته کې موږ دا وایو چې بھائی درود چې کنه د مانزه درود چې کنه دا غوره درود دی بشک او بشوبه دی غبار او دک ویل پکې اولادي غوره دی نور درودون تاجد نشته دک مانزه درود چې دی مدک متعین دی نو دا مفتی صاحب کومه بیا راګیر کړو بس موږ خو ته بیا جو تسلیم یو دا غوغه مسله بیا ثابت شونه بیا خو هغه حدیث سره شو زمونږ دا خو به دلیل شونه دا زمونږ څنګه به دلیل ولکه کاته باندې نه زمونږ خبر دا لکه زمونږ مشران نه کړل الله د نبی خبره ومنو کو وست چلو کو نو د اوس موږ بده کې دوه کې اټه یاره ته زما لا ته زما خبره یاره په ونه څه ټول زما خبره وای سوچ نه کړه دا وامه جی دا فاتحه ویلو جنازه کې غوړه دی او دا زمونږ د احنافونو نقل دی نو موږ دا غوړه ولې نه کوو زه بدن تدل زمونږ مازغه په کار خراب دي کنه چې وځه دې خبره کوم کنه وځه دې خبره کوم کنه جی جی یو څه په غوړه باندې عمل نه کینې زه په لوړ نه وانه و چې زه سوالې تلال شم و چې دا کپڑا غوړه دا بل خراب ده نو لکه زه خراب عالم کو غوړه عالم ولکه غوړه باندې عمل کوو کنه لکه تاسو تر اوسه پورې دا پته نه و دا ما دې ته کلیو وی کنه اوس دلته موږ هم راګیر کړیو کنه چې دا تاسو ما ته وځي کنه غلط دا کوي دا دومره مده ما ته وځي کنه نو لکه اوس به دلیل کړی دي نو اوس موږ دلیل ورته چلو کو ولکه زه تاسو خبره کوم تاسو ما خبر ته کوو نه جی 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 تاسو غوړه پته ولګی کنه اوس ته پته ولګی جی 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 نو ته دا ویل چې بای دا زمونږ د مسلک خبره او موږ تر خپل مسلک نه معلوم جی 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 دا هو زمونږ په مسلک کې مو وای بای موږ وای جټ خلک زمونږ نه معلوم نو اوس کوم ته و چې دا معلومه شو مسلک مسلک په بیا زسته پیژنم چې مسلک وستو وي چې دا یوه تاسو جنه چې ته دومره مسلک ورته پیژنې دا ورو د ټلیفون خبرې نه دي دې به ته ځان له طالب بشي علم مشورو کې ته مسلک مو پیژنې ته هر ځار کو پیژنې کته وای چې زه په یو مازیګری کې په یو ټلیفون ځان مولا کوم ضرورت دا ډېره ګرانه خبره مولا کول خبره خو د منځ محمد نور مسلمان کو نه د کمی وته جنازې ته مو مولا توپ ته حاجت نشته خو چې دا شته خو دا روز زما خبره ته وکړه اوس په خبره ته وکړه حاجت نشته دا څه چل نه کوي جی 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 زما خبره ته وکړه جی 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 زه نن کور ته راغلی ما د خالي په ورځ خالي ورځ نوالي د زیارت پورې په ډګر په مدرسه کې تدریس کوم پڑھائی کوم جی 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 اوس جی جی هلته بیا راشه ځان له خپل مسلې به معلومي چې خپل دغه ځان نه وګي جی جی اوس او دا ټلیفون خبرې دي ته ځان ته کې زه به ته کې ما دلته کې ځان نو ډېر کار راته پروت دی مسله تمام ویله دلیل دی دا د خپل د مسلک خو چې زمونږ په مسلک کې غوړه فاتحه وایي حدیث کې غواړي حدیث کې غواړي مفتی صاحب یره په دې فاتحه باندې حدیث نه موجود نه ته ما دا ولوي او په فاتحه شپه حدیث موجود دی په سبحانك اللهم وخينو سبحانك اللهم یو دلیل زغورو له سبحانك اللهم واما او نبی دغه تر فکاش ته چې څومره خلک نه چې څومره خلک ملي دي دغه د ناغي ټول دوام رو فاتحه وایي فاتحه ورله جی 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 او فاتحه پر روایتونو کې راغله او زمونږ اخلاق او مسلک ته جی جی نو چې زمونږ مسلک هم نه روایت سره برابر دي نو بس به په دغه خبره متعینه جی ډیره زیاته مهرباني دې نور خبر د کوم ضرورت دی نو څه ګیریم کنه بیا امر ګیری و چې ګیرې دې نه بارا مول نه کېنه رسول الله سره کیږي نو هغه لګي نو څه چلو کوس وي حدیث نو په حدیث بو سره دغه نه کو دا ورو دا دې چل کنه جوړی ورو ما دا وکړه دا وته وای کنه جی 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 ایزه مولا نیما او ایزه مولا د بو زمانه سره ځان لکینن وای وسایشتل کا دا وتر شل کا دا وتر شل کا نو هو چې دا مولا سره نه راځي تاسو سره خري خو بده کې بم څه چي کړي مولا سره ولې نه کی او وای چې ما مولا لم بوځي کنه کم ځکه مولا مال دلیل لوست موږ ته یو دلیل راځه چې هغه ته هغه غلي کوم نو بیا پرې ځان بارام کې وروري دا ټلیفون خبر نه دي تاسو په یو اواز د بل مسله واچي بل واچي دا د ټلیفون سلسله نه دا ځان له ورور کېږي انا په ټلیفون وای دا خبره حل کیږي دا ځان یو جګړه ده
دا ډېر وخت به ما ته وکړه دا ما ته په یو مسله کې ما ته په ډېرو مسلو کې دا ټلیفون مې کېږي زه په ټلیفون باندې تا سره مې دا ډېرې خبرې وکړې نیت باندې چې تا ته ښکاره دی چې تا دا خبره صرف وښیم چې زمونږ دا مطلب په دې کې د حدیث خلاف نه دی او د حدیث سره بالکل موافق دی دا خبرې مې تا ته صرف وښیلې نور زه په ټلیفون چا سره نه دا بحث کوم یو سړی مسله کوي وایي معلوموي او د حق طرفګاري زما خواله دې راشي زه به ورته خبره وکړم دا دین نه زما نه یوازې زما پلار دی نه د بل چا پلار دی دا دین هغه دین دی چې بس کومه صحیح خبره ده نه به سړی جی 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 او زمونږ مسلک به دی کې د حدیث سره موافق دی غلط نه دی بالکل ټیک مسلک دی او فاتحه ویل په جنازه کې غوړه دي دا خبره جی بالکل ٹھیک ډیره مهرباني وعلیکم السلام څو خبرې کوي زه جی شیخ خبرې کوم باندې والا جی جی او جمعې په ورځ باندې ما تاسو ټلیفون کړو خجی نو تاسو ویلو چې بیا مدرسې ته راشئ نو ما چې تاسو نه لږ ټیم راواخلو که بیا موږ درس و تاسو سبقونه وایئ نو سبقونه خو روز زما سهار نه ومې ماسپښین نه ومې هر ټیم کېږي که نه جی جی دا څه مسله ده ستاسو جنازې کې د هغې فاتحې مسله وه که نه نو خو ما هغې ملګرو ته بیا دا وکړه چې مختصر غوندې تاسو ته د هغې به کارګزاري غونته کې بیان کړم که نه نو هغې ته ما وویلې نو هغوی خو په هغې باندې مطمئن شوه تاسو ډېر صفت وکړو چې دا خو ډېر ښه مفتي صاحب دی لکه بس ومنلی شوه خبره دا ټیک شوه نه دې کې خو د منلو څه نشته دا مو وایي چې ومنلی نه چې ما ورته وویلې ما دا زمونږ په مذهب کې ده که نه مذهب کې ده نو بس هغوی ویلې ټیک شو ځه او بیا دا وی چې دوی وی چې دا صبح ما ویلې چې مفتي صاحب چې سبحانک اللهم هم جایز ده نو په دې خبره بیا دا شو چې د جواز دپاره اوس دلیل پکار دی چې اوس دا څنګه جایز ده جواز دپاره دلیل نه دی که نه چې جنازه کې فاتح ثنا ویل دي که نه ثنا یو حدیث کې راځي که نه هو الثناء جی جی والدعاء داسې الفاظ پکې راځي ثنا شوه که نه جی 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 او بل دا دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا خبره ذکر کړله که نه جی جی چې صحابه کرامو په آپس کې په جنازه کې په فاتحه ویلو کې اختلاف دی جی 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 نو دا دلالت په دې خبره باندې کوي جی جی چې لکه دا فاتحه ویل په جنازه کې واجب هم نه دي او فرض هم نه دي جی 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 چې واجب نشو جی جی نو خو د دې نه پته ولګېده چې نور الفاظ سره که ثنا وایي نو ویلی شي نو خو صحیح ده خو چې اوس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به چېرته جنازې نه کړي نو چې د هغې سره موږ په حدیثو په دې کتابونو کې به نه وي چېرته اوس داسې چل دی که نه تا ته یو خبره کوم که نه جی 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 یو تاسو د دې ثنا دا خبره ورته موږ وکړه او د دې حمد به دا که نه نو هغې راته حدیث قدسي پیش کړو چې د ابن کثیر راوړی دی سورې فاتحې پیدا کې چې اذا قال العبد الحمد لله حمدني عبدي واذا قال الرحمن جی جی اثنى علي عبدي نو دواړه په دې کې راغله که نه ما ته وکړه که نه جی 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 د کومو صحابو چې فاتحه نه ده ویلې په جنازه کې او جنازې کړي دي د هغې هغه وشوې که ونه شوې نو د هغوی په کې صراحت نشته نه کول الحمد دی نه الحمد خو په دې کې رادا نه شو نو ما ته څه ووایم فاتحه ویل غوره دي نور الفاظ سره ثنا وویلی شي نو جایز د صحابو عمل دی صحابو عمل یوازې د فاتحې نه دی فاتحه هم ویل او فاتحې نه علاوه نور الفاظو سره سلام ویل خو د فقهاو ده زمونږ دا معروفه صلا چې دغه کړل دا د خلکو د اسانتیا دپاره نو دا بالا پکې سړی بل کس راوځي نو هغه پکې د ځان یو بل رانه نه باسي به چې دا پکې هم ده نو هغې چې پکې د ځان نه رانه نه باسي که نه هغه به سمیږي هغه به دلیل ښیي پوه شوې نو اوس موږ به یې څه دلیل ښیو یاره داسې چل دی ته زما یې خبر ته غوږ شه د کومو صحابو چې دا فاتحه نه ده ویلې موږ به فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول من بين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ابن ماجه کے حدیث سے سوال 195 نمبر باب نمبر لا عبدالله بن عباس رضی الله عنه چې فاتحه نستره دی ابو هريره رضی الله عنه چې فاتحه نه دی او دی عمر رضی الله عنه دی بعض نور صحابه جاغین الحمد ذکر دی او بیا په دقه اعلاء السنن کې ابن عباس رضی الله عنه بل حدیث راوړی د ابن د فتح الباری په حواله باندې صلی ابن عباس على جنازه فجهر بالحمد نو دلته کې هم دغه سبحانك اللهم مرادي نتوس ما ده فاتحة الكتاب ولا بل بالحمد قال انما جهرت لتعلم انها سنة یلګه ته ما خبر ته کوی نه زه تاسو لا خبر کوم جی 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 دا خو ته ما وی
چې فاتحه ویل پکې واجب هم نه دي فرض هم نه دي په خبره ځان پوه ده فاتحه ویل پکې غوره دي جی 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 ٹھیک شو جی دا موږ فتوا هم په دې ورکوو چې فاتحه ویل پکې غوره دي جی جی خو البته که د فاتحې نه علاوه نور الفاظ د ثنا چا ووایي نو هغه به جایز وي ځکه چې دا په دې جواز کې د صحابه کرامو عمل شته نو دا غي عمل صریح نه دی کنه خو صریح نه دی کنه یره دې چلې ما دا وځي را جی جی دا ټلیفون خبرې نه دي او ما ته صریح دی او تا ته صریح نه دي چری دي پاتې ته پوه شوې نه نو او دا ټلیفون جګړه نه ته راوشي جی جی دا نه کتابونه وګورځه دا غوړه دا وامه جی جی چې نور صحابه هغه مبارک راځي لا چې د صحابه مبارک وای چې هغه ویلي چې سبحانك اللهم مزد سي او صحابي یا د شابان نور زما خبر ده وکړه ما ته دا غوړه مخکې نه دا خبره وره جی جی دا موږ چې کوم معروف ثنا وایو جی جی د دې ذکر په هیڅ روایت کې نشته چې دا ثنا دي نه چې نشته رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې چا په دین کې یو کار راوېستو لیک علیه امرنا فهو رد نو دا بیا رد نشو کوم څه نشته د خدای باندې ته وځي نه کنه دا زه تاسو ته وایم دا تاسو په پښتو کې دی او په اردو کې دی هم تاسو دا وامر جی 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 چې د کوم صحابه کرامو مبارک دا راځي چې دې فاتحه نه درسته نور الفاظ دا د یو صحابي مبارک چې ټول مبارک فاتحه دا هم شته او هرې رضی الله عنه دا ویلي علي رضی الله عنه دا ویلي نو صحابه کرامو شته دا فاتحه غږ نه ویلي نور الفاظ صلاه حمد او حمد درته د حدیث قدسی نه ویلي چې حمدني عبدي اثنى علي عبدي هر څه اثنى علي عبدي لا په فاتحه کې په نو ټیک شو کنه زه تاسو هم فاتحه وایي غوړې دي کنه بیا کو شرح لا شو کړه دی غوړې ته ولې ترجیح نه ورکو چې مخکې نه حدیث قرینی موجود دي نو څه چې مطلق په اطلاق باندې جاری کو زه تاسو خبره کوم کنه جی جی ما ته څنګه خبره وکړه ما ته نه دغه غوړې دي نه دغه وایي ته ما باندې کړی یا بل څوک دې باندې کړی ته په خپل خلکو دوام چې په جنازه کې فاتحه غوړه ده څه څه دا نه و چې فاتحه په کې نشته او نور الفاظ د سناري نو څوک نه وای کنه موږ شاته وای چې څوک نه وای ته دا وکړي وس فدر یا کنه عبد تلانی رسیدل چې وی الله تما دا وکړه دا وشته چې فاتحه وای دا ولکه یو سره فاتحه وای دا لپاره زموار نه شوم چې نه وي وینا به ته وینا نه سي زموار نه یو ټولې بدل تکلاګانی کې دا د زموار شوم نه نه غلا خو جدا شي دا خو د دین مسله ده ای دا زما خبر ته وخت کېږي یو ټولې فاتحه نه وي دا د زموار نه ما جی جی زما خبر به الله کې غلطي دا هوا ما چې شی به فاتحه به کې نشته او نور الفاظ سره وي نو ما ته باندې باندې مخراړو شي نه نه نبی علیہ السلام صحابي ته د کېدو دعا خو دا کنه او نبی الذي ارسلته یو فرمایل بیا هغه چې هغه او نبی علیہ السلام نو دغه لوی فاتحه ته موږ لرکو سبحان فقط اللهم پکې دا کوو ولته کې صرف قدر رسول د نبی یو معنی دا نبی علیہ السلام نه برداشت کوي ته ما ته وکړې جی جی تا ته ما دا ویني چې فاتحه مو وایا د نو ویلو نه خو د بل د جواز د لپاره ول دلیل پکار د بل د جواز د لپاره شکر زما خبر ته وخت کېده د صحابه کرامو عمل پدې کې مختلف دي حمد راغلی دی حمد مطلق دی د مطلق اطلاق چې کله قرینه صارفه مطلق په اطلاق باندې کېږي خو چې کله قرینه صارفه موجوده و نو بیا به مطلق په خپل اطلاق نه جاری کېږي زه تا ته دا خبره کومه نو مخکې نه نصوص موجود دي نصوص د نص په مقابله کې څنګه ته مطلق په اطلاق خپل اطلاق باندې جاری کېږي نه زه تا ته خبره کوم ته خبر ته وګورې لکه ضرورت په ما ته وخت کېده وایي ځي د کوم صحابو چې فاتحه نه دی ویلي جنازي شوي نشته د یو صحابي نه څه ثبوت دی چې هغه سبحانك اللهم ویلي دا یو صحابي نوم نوم یې ما ته مخ ګوره د سبحانك اللهم علاوه نور الفاظ سبحانك اللهم دا وایي کو نور الفاظ د ثنا وایي چې ثنا الفاظ وایي فاتحه نه علاوه نه جایز دي غوره فاتحه ده نور الفاظ سره ثنا وایي نه جایز ده خو د سبحانك اللهم سره وایي کړه دین علاوه نور الفاظ سره وایي دا خود ته د محمد رسول الله د صحابه په منځ کې یو تناقض او یو تعارض یو جګړه پیدا چې ویل او صحابه به سبحانك اللهم ویل لا دا تناقض به پیدا کومه نو مخکې نه نس کم ځای دی ته د څه شي دلیل د کوم نه راځي دلیل د کوم نه راځي دا په توګه شیخ الاسلام ابن تیمیه باندې ولګوا نه 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 هغه دی ویلي د څه باغی چرته نه ویلي دا چې نه کوم تاسو کتاب حواله درکوم ته باغی کتاب نه بیا وګورئ کنه بس حواله راته وایي درس شروع کړه جی جی درس ترمذی د تفسیر عثماني کې یو کتاب دی درې جلد کې با دغه روانه او به ګوري هغه به ټول خبره واضح دي کني علامات ته کموي دغه به ټول واضح دي هغه بولي چې سلام ہمارے مشایخ کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ الحمد سورہ فاتحہ ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ سبحانك اللهم سے ما ته ورنور یو خبره به مې کې پرې خوله یو وایا ہمارے مشایخ کا اختلاف دا خبره کړی دا
د مبسوط په حواله باندې ویلي دي د مبسوط نه اراو سنن نقل کړی دي جی جی او چې فاتحه ویل په جنازه کې ظاهر روایت دی جی جی ٹھیک شو جی جی دا ظاهر روایت نه بس سیدا شي دا فتوی ده بزي جی جی یو خبره جی جی به دا دي چې زمونږ مشایخونه پکې د فاتحین علاوه په نو الفاظ سره تناوي دان نقل دي خو دا لکه جواز خبره کوي دا فاتحه غوړه ده صحیح ده د خبره مو شي دغه خبره ده زما یو خدای مهرباني وکړي چې زما خبره صحیح چا د نشي بیانولې زما د خبر وضاحت پاره کوي نه جی نو صحیح خبره خو دا کنه چې دغه دلیل په نشته د مخکې دلیل خو موجود نه دی کنه د چانه نسي صریح زدا خبره کوم دا عبادت دي دا خو توقیفي دي دا خو د ځان نه جوړیږي د چا په وینا باندې زدا دا وامه چې کوم صحابه او فاتحه نه ویلي دا غي ته جواب صحابي نه ثبوت نشته چې هغه نه دی ویلي ولې نه دی ویلي چې راغله دي ما چې تاسو ویلي چې مطلق